د هر حاجت د پوره کېدو دپاره د اسماء الحسنا دا ختم د الله جل شانه د نومونو دا ختم دی. دا که تاسو وکړئ نو انشاءالله چې هر یو حاجت به الله جل جلاله د ستاسو بالکل په ګارنټۍ سره پوره کړي. یو هفته مسلسل تاسو دا عمل وکړئ، یو هفته کې مسلسل به انشاءالله چې دغه یو هفته کې به الله جل شانه درته اسباب برابر کړي. تمام حاجتونه به الله جل جلاله د ستاسو پوره کړي. زمونږ او ستاسو حاجتونه وي او هغه حاجتونه هغه نه پوره کېږي. ډېر زیات اعمال مو کړل، ډېر زیات وظایف مو کړل، ډېر زیات طرایق مو کړل، دعاګانې مو کړلې، لیکن زمونږ او د ستاسو حاجتونه نه دي پوره شوي. نن درته د اسماء الحسنا د الله جل شانه د نومونو ختم صرف د یو هفتې ختم دی. او که دا ختم تاسو راونیسئ او پابندۍ سره وکړئ نو انشاءالله چې تمام حاجتونه به الله جل جلاله د ستاسو پوره کړي. که دا حاجتونه د ستاسو د هر څه سره هغه چې کوم دی متعلق وي، لکه مثلا د ستاسو ټولې لارې چارې بندې دي، ټولې لارې چارې مې بندې دي، هېڅ درک زموږ نه لګي، د مشکلاتو د حل کولو دپاره هم کولی شي، بندې لارې چارې ازادولو دپاره هم کولی شي. یا زموږ په دې کورونو کې پریشانۍ ډېرې زیاتې دي. پریشانۍ کله کله د دې وجې نه راشي چې په کور کې یو کس نیم وي، هغه پکې چې کوم دی بد اخلاقه وي، نو هغه بد اخلاقه خلک وي، د هغې د وجې نه په کور کې لکه پریشانۍ ډېرې زیاتې راځي. د هغې پریشانۍ د ختمولو دپاره هم تاسو د اسماء الحسنا د کم ختم چې درته اوس ښیمه دا تاسو کولی شئ بالکل صرف تر د یو هفتې پورې وکړئ. یا په تاسو باندې قرضونه راوختي دي او قرضونه دومره ډېر په تاسو باندې راوختي دي چې د ستاسو د سټې بالکل راګیر کړی دی. دومره ډېر قرضونه دي چې اړه ختمیږي نه، اړه د ختمولو هغه نوم چې دی اړه اخلي نه. کله کله انسان داسې وي که نه چې یاره وي زه به دا قرض وکړم او وخت به راشي دا تمام قرضونه به انشاءالله ختم شي، لیکن د وخت تېرېدو سره په انسان باندې حالات ډېر سخت راځي. دی په دې غرض سره قرض کوي چې وروسته به وخت راشي، پیسې به لاس ته راشي، انشاءالله دا به قرض کړم، لیکن یو وخت د بل نه بدتر وي، بل د بل نه بدتر وي، بل د بل نه بدتر وي. څه داسې خاص ذریعه نشته دی اوس چې ادې ورسره د خپل قرضونه ختم کړي. هغه وروڼه هم د قرض نه د خلاصۍ دپاره تاسو دا وظیفه راونیسئ، انشاءالله چې الله جل شانه به زر تر زره د ستاسو تمام قرضونه ختم کړي. داسې ځای نه به ورته اسباب برابریږي چې د ستاسو په وهم پخم ګمان کې به خوب نه تېرېږي. د دې نه علاوه که د ستاسو د رزق پریشانې وي، د چا روزي لنډه تنګه وي، کله کله داسې وشي چې آمدني کور ته ډېره زیاته کمه راځي، زموږ د کور خرچه ډېره زیاته وي، د کور خلک ډېر زیات وي او آمدني به انتهایي کمه راځي، نو که دا وظیفه تاسو د هغې دپاره راونیسئ نو انشاءالله چې الله جل جلاله به چې دا وظیفه په کم کور کې راونیوي شي، په هغه کور کې به الله جل جلاله دا روزي په شان د باران راوروي. الله به روزي دونه پراخه کړي چې په شان د باران به راورېږي په هغه کور کې. یا زموږ او د ستاسو رکاوټونه دي کم یو کار ته، لکه بعضې ملګري راته وایي چې زه کم یو کار ته لاس اچوم نو هغې کې زه بس تاوان سره مخامخ کېږم، او پښتانه وایي چې کم یو بوټي ته لاس واچوم نو هغه بوټي راپسې د ویښه راوځي، هېڅ سر تندې مې نه لګي. هغه وروڼه هم که د اسماء الحسنا دا ختم شروع کړي نو دا تمام رکاوټونه به د هغوی ختم شي. او بیا چې هغه کم وروڼه وایي چې زما سر تندې بیخي نه لګي، د قسمت لکیره مې بالکل اړه کار کوي، نو هغه وروڼه هم که د الله جل شانه د دې نومونو دا ختم راونیسي او یو هفتې مسلسل پابندۍ سره وکړي نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به تمام حاجتونه د ستاسو وي، هغه به الله جل جلاله د ستاسو پوره کړي. د دې طریقه درته اوس ښیمه، ډېره بې انتهایي اسانه طریقې ده، دومره اسانه طریقې ده چې هر سړی کولی شي، ماشومان یې هم کولی شي. یا د دې نه علاوه که د ستاسو رشتې بندې وي، د چا رشتې دي او د هغوی رشتې نه کېږي، نو د رشتو د بندش د ختمولو دپاره
او دا چې کوم دی آزادولو دپاره تاسو هم د اسماء حسنا دا کم ختم شریف چې دی نو دا تاسو بالکل کولی شئ. دې نه علاوه زه برته کم حاجتونه یادوم چې د ستاسو به دا حاجت وي دا حاجت وي دا حاجت وي. د هر چا حاجتونه مختلف وي، نو چې تاسو د کم حاجت دپاره هم دا وظیفه کوله نو بالکل یې کولی شئ. تاسو ته د هر حاجت دپاره د دې وظیفې مکمل اجازه شته دی او دا یو ډېر زیاته مجربه وظیفه را. دې سرې الله جل شانه د ستا هر قسم شرعي حاجتونه چې وي هغه تمام شرعي حاجتونه به د الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره پوره کړي او تمام مشکلات به د الله ختم کړي او د دین دنیا ښېګړې او نعمتونه به الله جل جلاله تا ته درکړي. نو دا کومه وظیفه ده او کم ختم دی؟ راځي دا ختم درته ښیم. هغه ختم د اسماء حسنا ختم دی. د دې طریقه دا ده چې روزانه په یو مقرر وخت باندې یعنی که د سحر منځونه پسې کولی شي د سحر منځونه پسې کوه یا د ماسپښین کولی شي د مازدیګر ماښام یا د ماسخوتن، خو د ماسخوتن دا وخت ولې ډېر زیات مناسب دی د سحر او د ماسخوتن دا وخت. نو دې له به یو وخت او که دغه ټیم کې تاسو لکه فارغ نه یې نو په دغه کې لکه مثلا مازدیګر کې فارغ یې مازدیګر کې هم کولی شي ماسپښین کې هم کولی شي او که نه دغه ټیم کې نه یې فارغ دوی دپاره مناسب ترین وخت چې دی هغه سحر دی او ماسخوتن دی. نو که دغه ټیم کې تاسو کولو د دغې منځونو نه پس نو بیا انشاءالله چې ډېر زیات پیدا درته وکړي. نو تاسو به یو وخت مقرر کې او په هغه مقرر وخت کې به د چا سره خبرې اترې نه کوئ. ټوله توجه به ستاسو د دې وظیفې طرف ته برابر وي او مخ په قبله به کښېنئ. د ټولو اول به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. هغه درود شریف چې کوم موږ په دې مانځه کې وایو دې ته وایي درود ابراهیمي او د هغې نه پس به 11 پیرې یا الله یا الله یا الله یا الله دغسې انداز کې د زړه نه به یې وایئ 11 پیرې او بیا د اسماء حسنا یعنی د الله جل جلاله دا نومونه دې ته وایي اسماء حسنا. دا به هر یو ځان له 11 پیرې ووایي. هر یو به ځان له لکه مثلا داسې به وایي یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان. دا دوی 11 پیرې بیا به ووایي یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم دغسې. نو په دغه ترتیب سره د هر یو سره به یا هم وایې لکه مثلا یا الله یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو وغیره. د هر یو سره به یا والا لفظ هم استعمالوي او هر یو اسم به د الله جل شانه 11 پیرې دا به تاسو وایئ. چې کله ټول ختم وشي یعنی ټول نومونه اسماء حسنا 11 پیرې وویل شي د هغې نه پس به 11 پیرې بیا هم تاسو ووایئ څه ووایئ یا الله یا الله یا الله او د هغې نه پس به 11 پیرې بیا درود شریف ووایئ. دا د ستا د اسماء حسنا ختم وشلو. د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کړي او د خپل حاجت دپاره به سوال وکړي یا الله زما د پلانکې حاجت دی یا الله دا حاجت زما پوره کړي. نو د ستا چې هر یو حاجت وي د هغې دپاره به سوال وکړي ښه په عاجزۍ خاکسارۍ انکسارۍ سره الله جل جلاله به د ستا هغه حاجت پوره کړي. هلکه اسماء حسنا کو دا بعضې ملګري پې باندې نه پوهېږي چې د اسماء حسنا کم نومونه دي موږ ته وښوه. دلته کې به زما نه دا ویډیو ډېره زیاته اوږده شي اوسه. زه درته یو ځای ښیم قرآن مجید په کلو کې د قرآن مجید په یو اړخ باندې په یو مخ باندې په اولنۍ چې دا کومه ګته وي په دې باندې اولني مخ باندې لیکلي وي د الله جل جلاله نومونه یو کم سل نومونه دي دې ته وایي اسماء حسنا. په دویم سیټ باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نومونه لیکلي دي. نو هغه نه یادوم په دې اولني مخ په دغه باندې مخ باندې چې دا کوم نومونه لیکلي لکه هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن وغیره دغه. نو دې ته وایي اسماء حسنا. نو دا هر یو اسم هر یو نوم به
تاسو ځان له ځان له وایي لکه مثلا الملکو داسې به نه وایي بلکې څه به وایي یا ملکو یا ملکو یا ملکو بیا به وایي یا قدوس یا قدوس یا قدوس. نو په دغې طریقې سره اسماء الحسنا به ځان له به تاسو به چې کوم دي دا ټول به وایي. نو دا ختم تاسو تر د یو هفتې پورې مسلسل جاری او ساری وساتئ او دغه رنګې طریقې سره بیا چې دي ښه چې کوم دي عاجزې خاکسارۍ انکسارۍ سره او په سوال دا چې کوم دی په زارۍ سره چې کوم دی تاسو چې دی هغه سوال کوئ انشاءالله چې په یو هفتې کې دننه به الله جل جلاله د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي چاهې که د ستاسو د حاجتونه د هر څه سره متعلق وي. نو یو ډېره زبردست وظیفه او زبردست د دغه مرتبه خو ختم د اسماء الحسنا نو بالکل تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته هر څوک د دې نه مکمل پیدا غشتلی شي.